زما د خدای بذات قسمی چې بدی میاش کې الله پاک بانی ګوري اسی باندې ګوري او الله پیتا بخي صاحب خلل باندې ګوري ما بدل لکشان ما تزانا نزدیکا ما يفعل الله بعذابكم بالنبي سباري اخيري آیات ما يفعل الله لو يسسكوما لما سکار دے جس تاسو عذاب درکم ولی تاسو عذاب درکم تاسو بعذاب ورکول کې مال فایده صدا ما يفعل الله بعذابكم الله يستاذ بعذاب سکو خو ان شکرتم وآمنتم که تاسو کې دوه صفات رااله تاسو زما شکریا ادا کړه اوس په دې روزه ده کړه د الله رحمت د تیز باران نه زیات راوري او ته یا الله شکر دې خدای ستاسو پر احسان نه تنظیم خدای رب کائنات داسې کړی دی رب کائنات خدای داسې تنظیم کړی دی چې کله ته جمعه تراشي یا کور کې روزه لکین او تعالی تلګاریان پرتی وي چکنه نه چارونه سپراتی او ته ناشتي او په پرتی شربت دروته او ته انتظار کې یو درخواست کوم سوشل میډیا په ذریعہ کم از کم د اذان نه 10-15 منټ مخکې رجمات ټیم لکینه مونږ بلارو کوڅو کې ګرځي راګورځي الګا ویلا 10 منټ شته الګا لا 15 منټ شته دا زمونږ بد قسمتي ده ګوره د اذان نه 10 منټ دا 15 منټ مخکې راشه او کینا دغه وخت دا د صفات ده ما رب سوي ما ربوي فرشتو زما بندگانو ته ګوره دا بندري چې تاسو دې ما پیدا کوا دې به ویني ته دې به خدلونه کوي دې به دا کوي دا به دا کوي دا زما بندري ورته وګوره او رسول براتري دې زما د حکم انتظار کوي زما د حکم انتظار کوي زما نوم نه دی غشته شوی هر څه براتري دولت خلنه وړي نو زما دوی بخمنه زما دوی نه بخم زما عزت مندو انتظام الله کړی دی الله زما استاد پر انتظام کړی دی مونږ به قسمت یو حدیث دی د مخبر صادق وینا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده د روز جماعت په ټیم کې د هر روز جماعت په ټیم کې 10 لاکھ لگا د دوزخ مستحق الله د جهنم نه ولا پروانه ورکړي لکه دوی آزاد کا د دوی نمونه د دوزخانو نه کټ کا د هر روز جماعت ټیم کې سمرا 10 لاکھ خالی اتوار پیر نہ چارشنبہ زیارت خالی اتوار پیر نہ چارشنبہ زیارت شپږ ورځې هر روز جماعت کې 10 لاکھ کسان بیا پکې جمعه رااله بیګا د جمعې شپه د جمعې شپه پکې رااله دا د حدیث پرانا خبره کوم د جمعې شپه رااله محبوب یو فرمایل رب کائنات د جمعې د خاطره د ټول افتی عمر کسان یو د جمعې په شپه باندې چې کوم روز جماعت وي لکه بیګا چې کوم روز جماعت وي د جمعې په شپه چې کوم روز جماعت وي د ټول افتی عمر کسان الله په یو د جمعې د ورځې نه بیا د خالی پر بیا 10 لاکھ اتوار پر بیا 10 لاکھ پیر بل جمعه بګی رااله د یکم رمضان راواله د دویمې جمعې پورې چې څومره کسان یې کړی دي په دغه ماښامي باندې د دې 15 ورځو 15 دن د 15 ورځو مرکسان الله د جمعې په دغه یو ماښامي بیا خالی اتوار پیر درېمه جمعه بګی رااله درېمه جمعه رااله د جمعې ماښامې دی رسول الله فرمایل چې په درېمه جمعه باندې د یکم رمضان راواله د درېمې جمعې پورې چې څومره دوزخیان دي الله دا غوی نمونه کټ کې لکه دوی د دوزخ د رجستر نه دوی نامې کټ کوي د دوی د جنت فیصله مې وکړه په کې څلورمه جمعه رااله نو په دغه مقامي باندې رسول الله جو فرمایي د یکم رمضان راواله د اخیری جمعې پورې په دغه مقامي الله د ټول میاشت عمر کسان الله د دوزخ نه آزاد کړ زما عزت مندو نور څه غواړي د بوري زویا څه خو بویا کنه ته هم څه غوا کنه